په اسلام کې شیعه او سني نشته، په اسلام کې هیڅ شیعه نشته. هغه څه چې زه یې وایم، هغه څه چې ډاکټر ذاکر نایک یې وایي په اسلام کې صفر دي. هغه څه چې زه په اسلام کې وایم صفر دي، هیڅ دي. هغه څه چې قرآن یې وایي، هغه څه چې قادر خدای یې وایي، هغه څه چې زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یوازې هغه وزن او ارزښت لري. یوازې د دې لپاره چې په معلم یو خبره وکړه، دا په اسلام کې هیڅ وزن یعنې ارزښت نه لري. زموږ مرجع الله او رسول دی. که په معلم څه وایي، که دا له قرآن او صحیح حدیث سره سمون خوري، ویې منئ، که یې خلاف وي رد یې کړئ. ماښام مو نیکمرغه ښاغلیه. زما نوم راهول ګونر دی او زه یو محصل یم. زه یوازې غواړم له تاسو څخه د اسلامي دین په اړه پوښتنه وکړم. ولې شیعه مسلمانانو ته د نورو مسلمانانو په پرتله لږ اهمیت ورکول کیږي؟ ما له خپل یو مسلمان ملګري دا هم اورېدلی چې دوی ته حتی د شیعه کورنۍ څخه د اوبو څښلو اجازه هم نشته. دا هم ویل کېږي چې په عراق کې یو صدام حسین و، هغه کیمیاوي ګاز وشیندلو او پر خلکو یې ظلمونه یعنې جرمونه کړي وو، د هغه څه په پرتله چې هټلر په دویمه نړیواله جګړه کې د یهودیانو سره کړي وو. نو آیا تاسو فکر نه کوئ چې دا یو ظلم دی؟ زه دا هم غواړم چې پوه شم چې په دقیق ډول شیعهګان پخوا په اسلامي دین کې څه غلطي کړې وه. وروره، پوښتنه دا ده چې ولې شیعهګان ټیټ ګڼل کیږي او هغوی څه خطا کړې ده؟ ولې صدام هغوی داسې ووژل لکه هټلر چې په جرمني کې خلک په کیمیاوي وسلو وژلي وو؟ په اسلام کې شیعه او سني نشته، په اسلام کې هیڅ شیعه نشته. زه به ځواب درکړم، بیا ستاسو هرکلی دی. په اسلام کې شیعه او سني نشته. قرآن کریم په سورت آل عمران 3 نمبر سورت 103 نمبر آیت کې څه فرمایلی؟ د الله تعالی په رسۍ په کلکه منګولې ولګوئ او مه ویشل کیږئ. موږ باید د الله تعالی رسۍ، قرآن او د پیغمبر لارښوونو ته غاړه کیږدو. که تاسو پر دې منګولې ووهئ نو تاسو ریښتیني مسلمانان یاست. قرآن کریم په سورت الانعام 2 نمبر سورت 159 نمبر آیت کې فرمایلی: ای پیغمبره، چا چې په اسلامي دین کې ویشونه یا فرقې جوړې کړي، ستا له هغوی سره هیڅ کار نشته. الله تعالی به د قیامت په ورځ د دوی د چارو فیصله وکړي. او زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په مسلمانانو کې به 3 فرقې شي چې له هغوی څخه به یوازې یوه جنت ته ځي. اصحابو پوښتنه وکړه چې کومه یوه؟ هغه چې زما او زما د اصحابو پیروي کوي، هغه چې د قرآن او پیغمبر د صحیح لارښوونو پیروي کوي. نو قرآن کریم فرمایلی چې فرقې مه جوړوئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفرمیل که څه هم قرآن فرمایي چې مه یې جوړوئ، خو بیا به هم ځینې خلک فرقې جوړوي. څومره؟ 3. هغه څوک چې په سمه لار وي هغه دی چې فرقې نه جوړوي. نو هر څوک چې ځان ته له مسلمان پرته بل څه وایي نو دا غلط دی. اصلي لفظ مسلمان دی. مسلمان یعنی هغه څوک چې ځان الله تعالی ته تسلیم کړي. پیغمبر څه و؟ آیا هغه شیعه و؟ آیا هغه سنی و؟ هغه څه و؟ هغه مسلمان و. او هغه ځواب چې ما مخکینی خور ته ورکړ، سورت آل عمران 3 سورت 46 نمبر آیت کې الله تعالی فرمایي: موږ شاهدان یو چې موږ مسلمانان یو. که غواړئ قضاوت وکړئ چې یو مسلمان سم دی که غلط، هغه څه چې ته یې کوې دا دی چې له قرآن کریم سره یې وګوره. که هغه خپل ځان محمد ذاکر سلطان یا عبدالله وایي نو کومه ستونزه نشته. ته یې وګوره آیا هغه د قرآن او د پیغمبر د معتبرو یعنی صحیح لارښوونو پیروي کوي که نه؟ بخاري، مسلم، مستند لارښوونې، هغه یو رښتینی مسلمان دی. که هغه د پیغمبر د رښتینې لارښوونو، د بخاري او مسلم د صحیح حدیثو او نورو ټولو خلاف لاړ شي او د قرآن خلاف عمل وکړي، هغه رښتینی مسلمان نه دی. رښتینی مسلمان هغه څوک دی چې د قرآن او د محمد صلی الله علیه وسلم د صحیح لارښوونو پیروي کوي. نو کله چې ته په دې پوه شې، بیا پرېږده چې هغه ځان ته هر څه ووایي. که هغه د قرآن او د پیغمبر د لارښوونو پیروي ونه کړي، هغه رښتینی مسلمان نه دی. د صدام حسین په اړه د پوښتنې د برخې په تړاو او صدام حسین شیعهګانو ووژل، وروره زه نه پوهیږم چې هغه شیعهګان وژلي که نه، خو میډیا یعنې رسنۍ داسې وایي. خو که هغه صدام حسین وي، که هټلر وي او که جورج بوش وي، هر څوک چې کوم بېګناه انسان ووژني، شیعه او سني یوې خواته کړه. حتی که یو بېګناه هندو هم ووژني، بېګناه عیسوي یا بېګناه یهودي، دا یو لوی جرم دی. که صدام وي، بوش وي او که هټلر، هر څوک چې یو بېګناه انسان ووژني، که مسلمان وي او که غیر مسلمان، که هندو وي، عیسوي وي او که یهودي، هر څوک چې بل بېګناه انسان ووژني، که چا دا کار کړی وي، دا ګناه ده او حرامه ده. زه دلته د چا دفاع لپاره نه یم. د هغه نوم چې هر څه وي، جورج بوش، هټلر، سلطان، عبدالله،
ټام ډیک یا هیري هر څوک چې وي کوم بې ګناه انسان ووژني هیله ده پوښتنې ته مو ځواب ویل شوی وي. ښاغلیه، په دې معنی چې تاسو غواړئ ووایئ چې موږ باید په شیعهګانو یا بهري مسلمانانو باور ونه کړو. زه دا نه وایم، قرآن کې هیڅ شیعه یا سني نشته، خو دلته خو ډېر زیات دي، ډېر زیات دي. له همدې امله ورته ووایه، له هغوی وپوښتئ چې په قرآن کې د شیعه یا بهري لفظ چیرته ذکر شوی دی. ښاغلیه، زما کالج په بانډاره کې دی، زه هلته درس وایم. نو دا خلک پیروي نه کوي. ته باید دا وکړې چې له هغوی وپوښتې آیا دوی د محمد صلی الله علیه وسلم د لارښوونو پیروي کوي؟ آیا دوی د الله سبحانه وتعالی پیروي کوي؟ الله تعالی په سورة الانعام 159 آیت کې فرمایلی هر څوک چې په اسلام کې فرقې یا ویشونه جوړوي ستا له هغوی سره هیڅ کار نشته. هر څوک چې د اسلام دین تقسیموي دا منع ده. که غواړې ښه مسلمان شي د الله تعالی په رسۍ یعنې قرآن منګولې ولګوه، نو یوازې د چا په نوم لکه عبدالله، سلطان یا هر څه چې وي دا به تا جنت ته نه باسي، بلکې د خالق قادر خدای لارښوونو پیروي کول یعنې دا تا جنت ته بیایي. او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د لارښوونو پیروي کول. وروره زه غواړم له تا یو پوښتنه وکړم، ته د شیعه او سني په اړه دومره اندېښمن یې؟ غواړم وپوښتم ولې؟ ښاغلیه، هلته زما ډېر ملګري شته. آیا ته غواړې چې اسلام قبول کړې او یا فکر کوې چې کومه لاره غوره کړې؟ ښاغلیه، زه دا پوښتنه کوم، آیا ته غواړې اسلام ته راشې او فکر کوې چې شیعه شي که سني؟ ښاغلیه، نه، زما مطلب دا دی چې ډېر دینونه شته، یعنې په اسلام کې ډېرې برخې یعنې فرقې شته. په اسلام کې هیڅ برخه نشته. په اسلام کې یوازې یو مسلمان شته. چا چې تا ته وویلې هغوی درته نه دي ویلي چې قرآن څه فرمایلی. زه تا ته حوالې یعنې ریفرنسونه درکوم. هغه کس چې ماته د شیعه په اړه وویل هغه سني و. پرېږده چې هغه سني وي، شیعه وي او که بهروي، هر څوک چې وي ورته ووایه چې قرآن فرمایلی فرقې مه جوړوئ. 6 سورت ته دا نوٹ کړه. مطلب دا چې دا هر څه عبث بې معنا دي. دا نوٹ کړه چې ډاکټر ذاکر نایک وویل سورة الانعام 159 کې الله تعالی فرمایي چې فرقې مه جوړوئ. هغه څه چې ته یې باید وکړې دا دی چې خپل ځان خدای ته تسلیم کړې. اوس زه غواړم پوه شم وروره، آیا ته غواړې چې خپل ځان خدای ته تسلیم کړې؟ آیا ته غواړې چې خپل ځان خدای ته تسلیم کړې؟ زه اسلام ته درناوی لرم، نو په اسلام باور لرم. ښه ده، اسلام ته درناوی لرې. آیا باور لرې چې خدای یو دی؟ آیا باور لرې چې خدای یو دی؟ هو، زه په خدای باور لرم. آیا باور لرې چې خدای هیڅ بتان نه لري؟ خدای بت نه لري. آیا ته په دې باور لرې؟ زه نه پوهېږم ښاغلیه. آیا ته د بتانو په عبادت باور لرې؟ هو. آیا ته د بتانو په عبادت باور لرې؟ هو. د بتانو عبادت سم دی که غلط؟ زما له لورې خدای ته. نه. آیا ته باور لرې چې د بتانو عبادت کول سم دي که غلط؟ هو. دا سم دي او که غلط؟ دا سم دی ښاغلیه، د بتانو عبادت کول. خو دا ستاسو د ویدونو خلاف دي. ستاسو ویدونه وایي چې له یو خدای پرته د بل چا عبادت مه کوئ. دا په 3 فصل 32 او 4 فصل 19 کې ذکر شوي دي. د هغه خدای هیڅ تصویر، عکس، نقاشي، بت، مجسمه یا سټیکو نشته. زه له تا پوښتنه کوم، کله چې ستا وید وایي چې خدای هیڅ تصویر، مجسمه او بت نه لري، آیا ته بیا هم په بت پرستۍ باور لري؟ هو. ښاغلیه، دا پرېږده. زه له تا پوښتنه کوم، آیا ته د خپلو ویدونو پیروي کوې؟ هو ښاغلیه. آیا پیروي کوې که نه؟ ځکه چې زه د هغه دین یم ښاغلیه. سمه ده. زما غلطي ده ښاغلیه، زه په هغه دین کې لوی شوی یم. که ته په هغه دین کې لوی شوی یې، زه پوښتنه کوم آیا دا ستا دنده نه ده چې مطالعه یې کړې؟ له همدې امله زه په دې موضوع څېړنه کوم. زه له تا پوښتنه کوم وروره چې ستاسو په کتاب یجوروید 32 نمبر فصل 3 نمبر آیت کې 4 فصل 19 نمبر آیت کې دا فرمایلی دا یو سنسکریت قول دی چې معنا یې ده قادر خدای هیڅ تصویر، عکس، بت او مجسمه نه لري. که ستا کتاب وایي چې خدای بت نه لري، نو بت پرستی کول سم دي که غلط؟ زه دومره لوی سړی نه یم چې د پرېکړه وکړم دا سمه ده که غلط. که ستا کتاب وایي چې خدای تصویر نه لري، نو د خدای مجسمه جوړول سم دي که غلط؟ زما تیرو خلکو، زما پلرونو دا کار کړی دی ښاغلیه. زه پر هغوی ملامتیا نشم اچولی. وبخئ. زما هندو پلرونه دا کړي، زه پر هغوی ملامتیا نشم لګولی. زه ستا د کتابونو په اړه پوښتنه کوم چې ستاسو په دین کې تر ټولو مستند کتاب دی. آیا پوهیږئ چې ستاسو په دین کې تر ټولو لوړ کتاب کوم دی؟
دا ویدونه دي. له همدې امله زما ویډیو د اسلام او هندویزم ترمنځ ورتوالی وګوره، هغه ډي وي ډي وګوره، که پوښتنې لرې زه به یې ځواب کړم، هغه ولوله، پرې وپوهېږه او حقیقت ومنه. په آخر کې تاسو وایاست چې موږ باید په دې اسلامي برخو یعنې فرقو باور ونه کړو؟ دا چې سنیان او شیعګان دي په دې باور باید ونه کړو، یوازې باید په قرآن باور وکړو. قرآن او د پیغمبر صحیح خبرې یعنی حدیث، بس همدومره. که هر عالم هر څه وي، قرآن په 4 سورت 9 کې فرمایلي د الله تعالی اطاعت وکړئ او د رسول الله صلی الله علیه وسلم اطاعت وکړئ او د هغه چا چې تاسو ته د واک خاوندان درکړل شوي. په دې معنی چې تاسو باید د الله تعالی او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم او د هغه کسانو پیروي وکړئ چې پوهه لري. خو که هغوی عالمان اختلاف وکړي نو بیرته الله تعالی او د هغه رسول ته رجوع وکړئ. که چا درته څه وویل هغه له قرآن او صحیح حدیث څخه ثابت کړه چې آیا دا سم دي که غلط. یوازې د دې لپاره چې کوم عالم یو خبره وکړه دا په اسلام کې هیڅ وزن یعنې ارزښت نه لري. زموږ مرجع الله او رسول دی. که کوم عالم څه وایي که دا له قرآن او صحیح حدیث سره سمون خوري ویې منئ، که یې خلاف وي رد یې کړئ. یوازې په دې چې څوک وایي زه مسلمان یم ته ورته باید ووایې که رښتینې یاست نو خپل دلیل وړاندې کړئ. له همدې امله کله چې زه ځواب ورکوم زه د قرآن او حدیث حوالې ورکوم. هغه څه چې زه یې وایم، هغه څه چې ډاکټر ذاکر نایک یې وایي په اسلام کې صفر دي. هغه څه چې زه په اسلام کې وایم صفر دي، هیڅ دي. هغه څه چې قرآن یې وایي، هغه څه چې قادر خدای یې وایي، هغه څه چې زموږ خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، یوازې هغه وزن او ارزښت لري. نو هغه څه چې زه یې ورکوم، زه حوالې یعنې ریفرنسونه ورکوم. زما ځواب د قرآن په دې لارښوونو او په دې آیاتونو ولاړ دی. زما ځواب د پیغمبر په لارښوونو صحیح بخاري او نور ولاړ دی تر څو ثبوت وړاندې کړم. هیله ده پوښتنې ته ځواب ویل شوی وي.